په تاسو کې کورنی کار چا کړی دی؟ مړه سو چا ویل؟ صاحب هغه ما ویل چې کورنی کار مې کړی دی. ته دا دروغ ولې وایې؟ کورنی کار خو تا نه دی کړی. ونه مې دې کړی ته بیا څوک یې چې ناکاښه شي پکښې ماته یې خر بیا کړله تا دی څه ماته څه؟ صاحب ته کورنی کار نه دی کړی. کومه دی هغه لغړی چې زما په سیم کې یو کورنی کار یې نه کړی؟ صاحب دی دی ته کورنی کار نه دی کړی. بیا کړه کورنی کار یې ولې نه دی کړی؟ نو ته زما په سیم کې ولې ناست یې؟ نو څه وسو صاحب چې نه مې دې کړي ټکه خو د اسمان نه ده راشوه سوې. ولې نو زوی د کوم کروړپټي زوی چې کورنی کار یې نه دی کړی؟ اره صاحب بیخي دې پر ځای د هټلر فکر نه دی کړي. څه ثابتول غواړې ودیاله؟ اره یې لیونه دی خو د بابولالو ویلي شوق لري بې له دې بل هېڅ هم نسي ویلی. بس ګرده ورځ لکه ما ته راډیو ګاډي. اره چپ چپ څه بیا کړه که یوه خرچه په لاغلي پر دا مخ باندې وایم بیا کړه. زوی ته نه پوهېږې چې زه څوک یم؟ د دې مکتب ټوله پرسنل به څخه بیرېږي پوه شوې؟ اره چپې که د ابزا کوي ادارې ته واستوه. موهنلاله زوی بیخي ډېر نه غږېږې. اره صاحب ما خو مسخرې کولې. اشه صاحب خیر خانمه دې څنګه ده؟ داسې پل په شکو کې ده. چا ویل؟ چا ویل؟ اره صاحب ته هغه پرېږده دا موهنلال بیا ستا د مېرمنې په اړه ولې پوښتنه کوي؟ ولې موهنلاله؟ صاحب یې زما په مېرمنې څه؟ ووځه لغړی خپل کار دې وکړه. اشه سمه ده صاحب وبخښه. صاحب یوه پوښتنه در څخه وکړه. ګوره زوی که دې پوښتنه زما په هکله یي نو ورسه د خپله پلار څخه چې پوښتنه وکړه. ورځه جواب نه شم درکولی. نو ته بیا موږ ته د چیش دپاره ولاړ یې؟ ارې زوی ته په دې باندې نه پوهېږې. بس زوی ته یوازې په دې باندې ځان پوه کړه چې د مشرانو په کار باندې کار مه لره او د ځان یې هوښیار کوچنی جوړ کړه. سمه مشکل نه لري. ووایه څه دې ویل؟ ستا څخه پرسنل ولې بیریږي صاحب؟ دا څنګه پوښتنه ده؟ خود به بیرېږي هغه به ډېر ملخ یې هم راڅخه بیرېږي. تاسو د هغه د غنچک مخ لیدلی دی؟ اره صاحب په داسې خبرې چې پسې وانخلې د دې ځای. ارې د دې پلار له منځ پسې اخیستی د دې ځای څخه دغه مدیر مو د خپل پلار له غږ نسي رضا کولی. نن ورځ خو دا مکتب زما د برکته تر دې ځای رسېدلی دی نو چې زه ورته وغواړم هغه دلې کولی سم یې. شلا ته خورا ډېر نه ګډېږه. ارې ته نور څوک یې؟ په خپلوۍ کې ستا او نوم مې دی چوهان. اره صاحب د سهار رئیس یې ستا غیبت کوي. دا زما غیبت کوي؟ ارې صاحب یا بیخي نه کوم خره دا وویل؟ نو دی د خره زامن یې؟ دا خبر بیا کپ سپې وکړه. رزله دا خبره ما وکړه خره اوس